السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم. خوږو کتونکو په خانه کعبه باندې د قبضې کولو ناکامه کوشش په نومبر او دسمبر 1969 کې شوی. کله چې د 500 کسانو یو وسلوال ګروپ د السعود کورنۍ لرې کولو دپاره په مکه کې په مسجد الحرام باندې حمله کړې وه. د دغه حملې کولو والا دا دعوه وه چې د امام مهدي ظهور شوی دی، یعنی امام مهدي دنیا ته راغلی دی او دغه وخت د دوی سره دی، او چا چې ځان ته امام مهدي وي نو د هغه نوم محمد عبدالله الکهتاني و او هغه مسلمانانو ته ووی چې تاسو ما ومنئ. تقریبا 2 هفتې د سعودي عرب سپیشل فورسز او پاکستانی SSG کمانډوز د دغه وسلوالو سره مقابله وکړه او په مسجد الحرام باندې د دوی قبضه ختمه کړه. خوږو کتونکو د دې وسلوال ګروپ مشر او ماسټر مایند جهمان العتیبي و، د کم تعلق چې د نجب د یو طاقتور خاندان سره و. هغه خپل اوخي یعنی محمد عبدالله الکهتاني نه امام مهدي جوړ کړی او ویلی چې قیامت را لنډ او دا امام مهدي دی. دې وسلوال ګروپ په خانه کعبه باندې د حملې ورځ د اسلامي کلندر لومبۍ ورځ ټاکلې وه. العتیبي کوم چې د دې ګروپ سربراو یو ډیر مشهور انسان و. العتیبي یو عالم هم و. العتیبي د شیخ عبدالعزیز الباز کوم چې د سعودي عرب یو غټ مفتی و د هغه شاګرد هم پاتې شوی و، خو بیا وروسته العتیبي د شیخ عبدالعزیز الباز خلاف شو. العتیبي دا غوښتل چې د سعودي عرب نه د غیر مسلم خلک وایستلی شي او په سعودي عرب کې د په ټي وي پابندي ولګي، او د دې سره سره د هغه د ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د سعودي عرب نه د هغه وخت حکمران خاندان السعود په فوري توګه وایستلی شي. العتیبي او د هغه اوښي الکهتاني په لومبي ځل په جیل کې میلاو شوي. العتیبي الکهتاني ته وویل چې الله تعالی دته یو خاص نظر ورکړی دی، د کوم په ذریعه چې هغه ته دا پته لګېدلې ده چې الکهتاني امام مهدي دی، کوم ته چې مسلمانان په انتظار دي. الکهتاني هم د هغه دا خبره ومنله، حالانکه الکهتاني ته د دې باره کې هیڅ پته هم نه وه. بیا وروستو هغه د العتیبي خور سره واده هم وکړو. په جیل کې دوی د السعود د لرې کولو فیصله وکړه او څنګه چې د جیل نه راووتل نو خلک یې ځان طرف ته راړول شروع کړل او دغسې د دوی په خبرو کې ډیر خلک راغلل او د دوی سره ملګري شو. العتیبي د مخکې نه یو عالم دین و او د یو طاقتور خاندان سره یې تعلق لرو، نو د دغې وجې هغوی ډیر خلک راجمع کړل. په دې خلکو کې ډیر مالدار خلک هم وو. العتیبي کوم چې په نیشنل ګارډز کې هم پاتې شوی و، هغه د نیشنل ګارډ هم بلا خلک ځان سره ملګري کړل، کومله چې وسله چلول ډیر ښه ورتلل او دوی له یې وسله هم ورکولی شوه. د نیشنل ګارډز دې خلکو د حملې نه یو هفته مخکې د مسجد الحرام په کمپاونډ کې وسله، بمونه او د ګیس ماسکونه پټول شروع کړي وو. د مسجد الحرام لاندې په ځمکه کې ډېرې وړې وړې کمرې جوړې شوي دي. د دې نیشنل ګارډ دپاره هلته وسله وغیره پټول ډېر اسان و او آخر هغه ورځ راله په کومه ورځ چې به دوی په خپله منصوبه باندې عمل کوو. په 20 نومبر 1969 سهار د محرم په میاشت کې کله چې د مسجد الحرام امام شیخ محمد السبیل تقریبا 50,000 خلکو ته د جمع ورکولو تیاری کوله، نو تقریبا د سهار 5 بجې دې وسلوالو ټولې دروازې په زنځیرونو بندې کړې او 2 پولیسواله یې هم په هغه وخت مړه کړل. دغه پولیسوالو سره هیڅ قسم وسله نه وه. دا حمله کوونکي په تعداد کې تقریبا د 400 نه واله 500 پورې وو. په حمله کوونکو کې زنانه او ماشومان هم شامل وو. ملګرو په هغه وخت کې په مسجد الحرام کې د رنګ روغن کار هم روان و او هلته څو مزدورانو هم کار کوو. د دې نه مخکې چې حمله کوونکو ټلیفون لاین کټ کړی و، هم په دغه مزدورانو کې یو مزدور په ټلیفون اطلاع وکړه چې دلته حمله وشوه. حمله کوونکو زیاتره خلک کم چې منزل راغلیو بهر یې وایستل او څه یې یرغمال کړل.
بهر خلکو ته هیڅ پته نه وه چې دننه څونه خلک یرغمال دي او څومره وسلوال دي. د سعودي عرب د هغه وخت وزیر داخله پرنس نایب بن عبدالعزیز ته چې کله د دې واقعې پته ولګېده نو هغه په فوري توګه د سعودي عرب سیکیورټي فورسز د مسجد الحرام طرف ته ولیږل. ملګرو تقریبا 100 سیکیورټي فورسز کسانو د حمله کوونکو سره مقابله وکړه خو ناکامه شو او واپس شو. حمله کوونکو سره ډیر خلک په قبضه کې او په هغې کې ماشومان او زنانه هم وي. نو ځکه سیکیورټي فورسز لا ډیر احتیاط پکارو او د دې نه علاوه فورسز لا د مسجد الحرام د حرمت هم خیال ساتلو. سعودي وزیر داخله د فرانس د سپیشل فورس سره رابطه وکړه او د فرانس نه هم 4 سیکیورټي افسران کم چې د داسې قسمه واقعې حل کولو کې ماهرانو سعودي عرب ته راغله. مرګرو په هغه وخت د سعودي او فرانس انټيليجنس منځ کې خاص رابطې وي نو ځکه فرانس د سعودي عرب مدد کولو ته تیار شو. د دې نه پس سعودي عرب د پاکستان آرمي سره هم رابطه وکړه. مرګرو د پاکستان آرمي سپیشل فورسز یونټ په پوری توګه تقریبا 50 SSG کمانډوز سعودي عرب ته ولیږل. حمله کوونکو د جمعات په لوډ سپیکر د خپل ډیمانډ اعلان کوو او وی چې سعودي عرب د په پوری توګه مغربي ملکونو ته تیل ورکول بند کړي او ټول غیر ملکی سفیران د سعودي عرب نه ویستلی شي. سعودي حکومت او فورسز دا فیصله وکړه چې دا حمله کوونکي په مسجد الحرام کې دي نو ځکه موږ به ډیر احتیاط کوو او د مسجد الحرام د حرمت به خیال ساتو. اوس د وسلوالو او فورسز منځ کې مقابله شروع شوې وه. د هغه ځای خلکو چې په خپلو سترګو دا هر څه لیدلي وو د هغوی وینا ده چې اصل اپریشن د پاکستان SSG کمانډو پوره کړی او د پاکستان SSG کمانډوز حمله کوونکو ته شکست ورکړی او مسجد الحرام باندې قبضه ختمه کړې وه. وګو کتونکو دا جنگ تقریبا 2 هفتې پورې جاری و. په دې جنگ کې د مړو تعداد تقریبا 255 او تقریبا 560 خلک زخمیان شوي. په دې کسانو کې عام خلک، فورسز او حمله کوونکي شامل وو. اخر 2 هفتې بعد فورسز دا حمله کوونکي د مسجد الحرام نه وایستل. په دې حمله ټول اسلامي ملکونه غصه او خپه او چا چې ځان ته امام مهدي وي هغه په دې جنگ کې مړ شوی و. خو د دې حمله کوونکو مشر او ماسټر مایند العتیبي سره د نورو ملګرو نیولی شوی او بیا وروسته د دوی نه سرونه قلم کړی شو. ملګرو د دې حملې د وجې نه په تاریخ کې په ډومبي ځل په مسجد الحرام کې اذان نه ویلی شوی. خوږو کتونکو کو دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا لایک کې او خپلو ملګرو سره شیر کې او د دې ویډیو باره کې که ستاسو څه خیال وي نو لاندې په کمنټس کې لازمي ولیکئ. زما دا چینل سبسکرایب کې او خپلو ملګرو سره شیر کې. سلمان شاه له ورکې اجازت د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.